په دې هیله چې کتونکي مې روغ جوړ وي. د واده شپې په باره کې معلومات درته وړاندې کوم. امیدوار یم تر پایه پورې را سره پاتې شئ. د واده شپه یا شب زفاف د ژوندانه تر ټولو غوره، ښکلې او یادګاري شپه ځکه ده چې سړی او ښځه د مېړه او ماندنې په نامه له یو بل سره په لومړي ځل یو ځای کېږي او د خپل مستقبل ښکلې ماڼۍ بنسټیز ډبره ږدي. خو دغه شپه که هر څومره زړه پورې، له خوښیو او خوشحالیو ډکه ده، یو څه بوږنوونکې هم ده. هغه ځکه چې پر دغه شپه دوه نابلده کسان د باندنې او جذباتي ازمایښت سره داسې بې تکلفه یو ځای کېږي لکه تر دې دمخه چې سره روږدي او بلد وي، او هیله لري چې راتلونکی ګډ ژوند یې سوکاله او بریمن وي. خو د یو څه تېروتنو له امله پر غمیزه او بدبختیو هم بدلېدای شي. دغه ټکي ته په پام سره باید ووایو. هغه نجونې او هلکان چې ودونه یې رانږدې وي ښایي په دغه اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړي او په دې پوه وي چې باید دغه شپه څه ډول ولمانځل شي. په دغه باب ګڼ او بې شمېره کتابونه چاپ شوي چې بېلابېل نظرونه او دلایل یې وړاندې کړي. لیکن حقیقت دا دی چې ښځه او مېړه شرعي چوکاټ نه چې سره څه ډول یو ځای کېږي، هغسې په یو ځای کېږي. دغه کار د هغوی په خپله خوښه پورې تړلی دی او د هېچ چا ګوتې وهنې ته پکې اړتیا ځکه نشته چې باید ښځه او مېړه خپله خوښه، زړه پورتیا، غوښتنې او حالات په نظر کې ونیسي. د یادونې وړ ده چې که یوه ښځه په داسې حال کې وي چې یعنې په حیض یې چې کوروالی ورته تاوان رسوي او یا یې مېړه په څه سبب خوښمن نه وي، باید په همدغه شپه هم له کوروالي څخه تېر شي، ځکه بریالی او کامیاب کوروالي مباشرت یا مجامعت هغه دی چې دواړه خوند ترې واخلي او د دواړو په خوښه او لیوالتیا په کامیابۍ سره ترسره شي. نو دوستانو، په همدې ځای به اولې برخې ته د پای ټکی کېږدو. په راتلونکو برخو کې به درته نور معلومات وړاندې کړم. امید لرم چې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ورسره د ګونګرو تکمه کېکاږئ تر څو زموږ معلومات تر تاسو در ورسیږي. مننه.